نو د انسان مرګ دومره اسانه نه دی لکه څومره چې زموږ خلکو ګڼلی دي چې د معمولي شي دپاره د یو موټرسایکل دپاره د یو موبایل دپاره د لږ پیسو دپاره د یو لږ مځکې دپاره د یو لږ د کوڅې پر جنجال باندې د تنبیې پر جنجال باندې پر معمولي شي باندې چې ګورې 3 ځله مړه کړل 4 ځله مړه کړل 2 یې مړه کړل پلانه یې مړه کړي پر څه شي جنجال دی پر مځکې سره جنجال پر څه شي جنجال دی پر کوڅه جنجال راغلی پر څه شي راغلی پر موټر راغلی پر پیسو راغلی یعنې په معمولي شي باندې دومره غټه فیصله کول چې هغه سړی د ژوند خلاصول نو الله جل جلاله فرمایي چې دا داسې دی فکأنما قتل الناس جمیعا لکه ټول انسانان چې قتل کړي او بیا داسې نه ده چې اوس تا سړی مړ کړي هغو ته ماف کړي ویې بخښې نو الله هم تا بخښي نه یو خو دا دی چې د مخلوق پور پر تا باندې سو هغه خپل حق تیر سو یو دا دی چې د الله د حکم خلاف ورزي دي کړي د دې به جلا سزا خورې دا یو ځان ته جلا جرم د معمولي اختلاف د وجې سه د دین په خاطر د دین د نظریاتي د عرفي مسایل د وجې سه خلک بس خوشحاله چې پلانۍ مړ سي او پلانۍ مړ کړه او پلانۍ داسې